ته ورځم ځان پې غاړه ماتې تاسو شعر راته اچوئ کنې ورځم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری احسان الله ملګرو تاسو به دغه ویډیو کتلی او په دې سکرین به هم تاسو ته ښکاري چې ډاکټر فوزیه او حریم دوی دواړه لا یو ګپ لګوي او په دې کې ورسره د ډاکټر فوزیه هم هغه بکواسات کوي هم هغه کنزل کوي هغه ګنده ویډیوګانې کوي. ملګرو زمونږ دغه کوشش چې یاره څوک هم غلطه ویډیو کوي چې مونږ هغې پسې ورپسې شو د هغې څه مخنیوی وشي. زمونږ دا ویډیو ډېره زیاته شیر کوم چې دا دغې ښځو ته ورسي چې یاره په ټیک ټاک باندې د راشي یا د سړو سره راشي یا د زنانو سره راشي نو چې هغه په ټیک ټاک باندې دغه کنځلې نه کوي هغه په ټیک ټاک باندې یو ښه په دین ټاپک باندې خبرې وکړي هغه په ټیک ټاک باندې دی یو ښه کنډیشن سره خبرې وکړي خو هغوی دغه کنځل کوي هغوی په ټیک ټاک باندې دغه بکواسات کوي. نو تاسو ووایئ چې زموږ نن سبا زموږ ینګ یوت چې دی هغه به په کوم اړخ باندې ځي. نو مونږ هم یو کوشش کوو چې یاره مونږ په را روان مستقبل کې چې دی مونږ یو سټار جوړ شو مونږ یو برانډ جوړ شو. نو که ستاسو د ویډیوګانې ستاسو دغه د ټیک ټاک لایو ویډیوګانې دا یو ماشوم وګوري دا کور کې یو زنانه وګوري دا یو سپین روبې باندې وګوري نو هغوی به هغه څه وایي چې یاره دا څه دي. نو دا بکواسات پرېږدئ په ټیک ټاک باندې دغه به راشي یو ښه میسیج ورکوي یو د یوسف جان غونته د جنید خان غونته د سید حبیب غونته یو ښه میسیج وړاندې کوي. ملګرو په افغانستان کې وګورئ که نه اتا دی څومره غریبانانو سره مدد کوي. آیا فوزیه چې ته په امریکا کې اوسېږې ته د یو غریب سره مرسته نشي کولی ته په سوشل میډیا لایو د یو غریب سره مرسته کولی شي خو تاسو له دغه خوند دغه کنځلې درکوي تاسو له دغه بېعزتي چې ده دا تاسو له خوند درکوي. ملګرو زما ویډیو وګورئ لایک کړئ شیر کړئ او یوټیوب چینل فیسبوک پیج هم زما لایک کړئ. زما ویډیو خوښه شوي کمنټ وکړئ چې را روانه بلې ویډیو تاسو ته چا باندې وکړو. الله پاک.